عزیزانو زما تقریر کې دوه خبرې. ډومبنۍ خبره دا ده چې په دې کلماتو کې به زه تاسو ته درس کوم چې د الله په نس باندې ښه سړی چاته وایي. اوس خو مونږ ښه سړی چې چاته وایو نو هغه سړي ته وګوره حقیقت کې ښه سړی نه وي، خو زمونږ په اغراضو بنا یې مونږ سره چې چل کړی نو مونږ ورته ښه سړی. لکه یو طالب لا 10 روپے پسقات کې چاور کړي نو ول ارض دلخ په غزي چې زمړیم ول مړې دی ته د 10 لوټ ته هو ګورې. نو مونږ په دې ډب نه یو چې سړی منس کې دې څه بلا خو ورته خسړې وایو ځکه چې مونږ له 10 لوټ راکړي. او یو خسړې هغه دی چې الله کوم معیار مقرر کړی دی د خسړی توپ د پاره پاغه سړی پوری نو یو خسړی دی ته وایي. زمونږ ډېر مرګري به تاسو وګورئ چې اوس موجوده وخت کې مونږه ضیاء الحق صاحب ته خسړی وایي، جنیجو خو غوث ته، دا گورنلان قطبان دي. اوس خسړی چاته وایي نه به زما خولې ته ګورې، نه به د بل مولا خولې ته ګورې، نه به د پیر خولې ته ګورې، نه به د میا خولې ته ګورې، نه به د شیخ خولې ته ګورې. که مسلمان نو ګورې به قرآن ته چې قرآن خسړی چاته وایي. دې خبره پوهېږئ که زمونږ خبرې ګورئ ټولې دې وخت کې اوبو وړي دي. زمونږ کلي کې یو مولانا صاحبو د یو زمیندار په قبر تقریر کول نو زمیندار متعلق وہی چې اے میت جڑی آئی نا اے مردہ نماز روزہ نہیں آیا اور جب گوپی راند آیا تا پہلا گوپی منو لیاند آیا. امید ہے کہ خدا نے اس نو بخشا اس مند روزہ نوا خو گوپیان به چوکر ډمبه گوپی به مال راوړو نو امید دې چې خدای به بخښي. مونږ نن عزیزانو داسې زونه جوړ شي نو زه تاسو ته یو لشل منټو کې هغه خاکه بیانوم چې خسړی هغه څوک دی چې کم د خدای د قرآن په معیار باندې برابر وي دغه ته به خسړی وایي. دغه نه پاخوا به خسړی چاته. الف لام میم، الف لام میم کې تاسو وګورئ 3 حرف الف ته لام دې میم. علما وایي چې الف د اول نه راغسته شوی ځکه چې د اول په اول کې الف دی. لام د لازم نه راغسته شوی ځکه چې د لازم په ابتدا کې لام، او میم د مومن نه راغسته شوی نو د مومن په اول کې میم. دا الف لام میم دا معنا، الف معنا اول، لام معنا لازم، میم معنا مومن. معنا دا شو چې اول لازم د مومن د پاره. الف لام میم اول لازم د مومن د پاره څه شه ده؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا قرآن دے چې پچا کې شک نشته. اول لازم. اوس د دې کتاب کار څه دی؟ هدى للمتقین، خلق ته سم لار ښیي. د دې کتاب کار څه دی؟ خلق ته سم لار، د خراب لارې نه منې کوي. متقی چاته وایي؟ متقی معنا پرهیزګار خسړی. قرآن د متقی په خپل تفسیر کوي، په خپل. الذين يؤمنون بالغیب. خسړی هغه چاته وایي چې داغه ایمان په غیب باندې
غیب څه معنی الله یې لیدلی نه دی خدای ایمان دی چې الله بیا به د الله په وحدانیت باندې دته دلایل یاد ته چې الله یو منی او د الله د یووالي دلیل در سره نو نو دا ایمان ناقص دی تا ته یو سړی وایي چې ته وایې چې خدای یو دی نو د هغه په یووالي باندې ما ته دلیل ووایه او تا ته د هغه په یووالي دلیل نه درځي مامانو خفه کېږه ما دا ایمان دی ناقص زمونږ د ملک اوس دا مدرسه ده پکې طالبان چې ګورې څوک به د سواتي څوک به د دیري څوک به د باجوړي څوک به د کابلي څوک به د انګای څوک به د بنګای هلکه د تارو جبې پکې څوک شته نه جي دا بوډاګان نه سپینګیري دغه هم که چېرته جومات له څوک راشي چې خلکه کښېني یو ساعت څه د دین خبرې واوري دا بوډاګان هم کېړو له ټک ورکړي او بار وځي هلکه څه کوې سټه دي وځه وایي دا اوزګار دی نو تا هلته څه خره چلی دا زاړه نه دي دا زاړه پخوا به چې د شپېتو شو هغه د جرګو شو هغه د جومات شو هغه د خلکو د فیصلو شو اوس چې د شپېتو شي د ویشتو شي په جومات کې به ناستي صاحب ملا به تې تنګي طالب به تې تنګي ټوخیږي به بد حال به جوړ کړی کور کې به نه ښځه پرېږدي نه به هندګور پرېږدي نه ملا د غاړې غورځي زما جومات کې یو به دغه ما لکه سم کښېنه سړیتوب زده کړه کله به لمونځ دې اوږد وکړو کله به لنډ دې وکړو خو څه لوی قهر اخته چې دا زړی راله دې خولې له راوست آخر مې د دې خپو د دې سر نه ونیو د جومات د کړکۍ نه مې داسې بار وغورځو بس بیا ورپسې مړم شو خدای دې وبخي خو بیا رانغی جومات هیله تې خلاص شو په دې قهر منځ اوږد شو منځ لنډ شو پرتوګ اوچت نه شو پرتوګ ټیټ شو دا تپوس تا بوډا ونه کو چې یاره استاد نن خو د ډېر ښه آیاتونه په دې مانځه کې وي چې د دې مطلب څه دی مطلب یې څه اوس اعلان وشو چې هلکه یو ګورنر چیټۍ رالېږلې ده اووه مرلې ځمکه ورکوي داسې به لیوني لیوني ګرځئ چا چیټۍ چاله راغلې ده چاله راغلې ده دې پړاو که لږې پکې څه لیکلي او څنګه طریقه به کوي به داسې 1400 کاله وشو یو چیټۍ راغلې ده د اسمان نه راغلی او جناب محمد رسول الله تقسیم کړې ده او پاغي کې لیکلي دي چې یو ادنا جنتی بچي ادنا امور مړه پلار مړه جنتی بچي وي داغه په جنت کې دومره لوی ایریای چې 100 کاله ده په اس ګرځي نو د خپل ملک حدود به معلوم نه کړي 1400 کاله او ستا په دې ملک کې بعید فيهما عينان تجريان نهرونه بي حور مقصورات في الخيام خزي بي داسې خزي بي چې د کومې ورځې نه خدای پیدا کړي نو د بل چا نظر بم نه لیدلی نوکران خادمان اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا چې ورته وګورې نو ته به وایې چې دا خو ملغلرو نه تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي غلامان د جنت به داسې تاسو خیال راغی ناس به څنګه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان تکیا به دیوالی د شنو ریخمو په فرشونو باندې وجن الجنتین دان داسې به دې ډډه والي وایي به زه کیله سپینه کړې خورم خو دا ونه دې ماله راوړي زما د خولې له نو ونه به یې سپینه کړي او ستا د خولې له ده داسې 1400 کاله وشو دا چیټۍ راغلې ده چا پړاو نه کړه خپه نه شئ
کتا سودا خیال کړی د تارو جبه خلقو چې جوړ چې مرشي او د دې جماعت امام یا مولانا لقمان یا مولانا عثمان صاحب ای جنازه وکړه دا لوی مشهور مولاو دای چې جوړ جنازه وکړه دی بنیر جنت ته چې مشهور مولا جنازه وکي ا سړی به مشهور دوزخ ته مشهور دوزخ ته بزه کزي چې ستا خیال په دار راغې چې جوړ دا مشهور مولا سره د جنت ټیکټ ته سړی نیغ لیږي نو کور دې د خپلار او د نیکم مران دی تاسو خیال راغی عزیزانو بیا ستا دا خیال دی چې پادیرا چرته 100 روپے تقسیم کی جوړ سړی په دغه به جنت ته یا زمون ملک غنم او مالګي یو سی چرته جمعه دیروتا داوی شي و په دغه به جوړ سړی جنت خار کې دا رواج دی حلوا او روټه ادیره تیوسی او ماشومان باندې تقسیم کی جوړ په دغه به سړی جنت نه جنت تب پڅځي الذين يؤمنون بالغيب چې ایمان بالغیب لري الله دې لیدل نه ده او داغه په توحید دلائل در سره دي چې خصم ستا جواب نشي لکه یو سړی راغی ماته وي یاره مولانا صاحب دا دومره لوی لنټر د اسمان خدای پاک چولې دي چې د دې عمل بس شو لنټر چې واچه خو شګي باجری بورا خاور مور دا خو ته پاتې شي کنه ناډر په کلنکارای مان تاسو کو وجید دې هغه ملبس شو او دا پاکستان کې دوه قسمه خلک یو دا پخوانی شریف خلک یو دا اوس خسکی مالدار شي یا د سیاسی پارټو د لاسه سو کمیونست دي سو سوشلیست دي سو سپقه رخت دي سو سپقه رخت دي دا دم رلی لنټر چا چلې ملاسه د دې ملبس شو مل د دې ملبا ویل او مل تړون دي کبینای ول بینای مل دا غرونه ملبا ده خارشه د دې لنټر ملبا ده سیمټ پکې وګوره پاتې شوی دي سیمټ شتا شګي پکې شتا باجره شتا چې څومره لنټر لوی دی دومره ملبام لوی پاتې شوی او وی والله اوس پوه نو تاسو د مليان صاحبان چې طالبان سبق وای خو یو من علم سره بل لسمن عقلم پیدا کوي په دې زمانہ کې دا خسکی چرګان بزان نه جوړوي چې وخت بانګو وای سټټ بدی ګوسی خوري ځان بم غربه بل بم غربه عقل به پیدا کوي دنیا په عقل وای بعضی وخت کې نقلی دلایل باندې بکار نه کیږي عقلی دلیل نه بکار لکه یو ځل کې زمونږ ځای کې زیارت ته سید حسن پیر ورته د خلکو کې خو زیارت پرستی ډیره زیاته ده لکه د تاسو په بو کې وګورئ د اتوار پورس او چې بیا نه وي اتواري دا خزه وګوره هغه ورځ موټر خراب شو نو ما ویرا شهر زیارت وکړه چې په دې زیارت لار روان شوم بازار دی داسم بازار دی او خزه پکې رواني دي ولکان پناستي واخلا خوره واخلا واه چې تر زیارت رسیدم نو خاص سوچ می ورته واخلا خوره واخلا شیخ مخ کې دی شیخ نه ورپسې دی چې راځي ګزانای په سر ده پکې واخه ټومبلي دي زیارت نه اوپر راوړي دې د پاره به عقل پکار عقلی نظام دې خرابو زمونږ ته زیارت ته زال تکل چرسیان ال تډیر زیات ته مولای نو ته دام نه وای چې دا چرسیان دي زنور نږدې کېږي چرسیان نه سورو کافر په منس کې بم کېنه نو اعلی بکار ما خبر پويږي سره کافر کی کنا دبه په منس کې سال دې جوړه تکړه روغ دې بد خپل میشن ورته بیان کړه سره کافر نه چې دا چل دکړي لپټه دې پزانه چوري چې نه پړې ته مخ نه ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین دا زنو خور کړی د پلیت مختبه د پاک مخ نه اول ګوره ځکه چې دا پلیت پاکول غواړي او دا پلیت پاکول دا ستاکار دی ته بدا کې نو چرسیان دی الته مازیګر بانګ زمونږ مرګري ویل نو چرسیان ټول مانځل را
ما ته وی چې مولانا صاحب دا چا څنګه شي ماړه کې خیال وکړو چې کو ورته ما چې لکه نشه دا حرام دي ناجایز دي دا چرسیان ټول ستا خلاف کی وراشه دي سره څه حکمت عملی کوه ماړه پرېدا د چرسو څه نو مالي تاسو نه وایي چې دا فقيري بوټي فقيري بوټي دي ولان جی مال تاسو نه وایي چې دا فقيري بوټي او د ملنګانو شه خاریان نو یو بل ته وی چې دیکھیا نه اے مولوی عالم تے بزرگ اس نو کہنے سمجھ گیا ساری حقیقت قربان تیرے جت تو راغل زمالا سنیم سب کلو یو جمعہ تیرا شوا دو جمعہ تیرا جمعہ بلی جمعہ لزم انزل اما زگر لارم نو داغین زیاد راغلی بیا سلور پینزه جمعه میں دا ځان په خ پیر کړو او وی چې دا ملام دی او دا زبرګم سلور پینزه جمعه پس میں ورته وی چې یاره ما یو مسله کې خطه ما او هغه مسله تاسو سره تعلق لري ما ته وی جی مونږه پلیت مردار خلق په مسلو څه پوي ما نه مسله تاسو نه بغیر نه حل کی په دې مې پوي کوي ټول چرسیان داسې اوس ناسي چې یو معشوقه او دوه عاشقان معشوقه همیشه یوي عاشقان ډېر اوس دا پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څه ولې ځکه یو بزرګ وي ما عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي اوس پته نه لګي ما یو معشوقه ده او داغه دوا عاشقان یو عاشق داسې دی چې دا معشوقه ورته आवाज وکړي فلانیه نو هغه عاشق ورته وایي لبیک و سعدیک داسې لاس په نامه ورته ادري او یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته आवाज کوي فلانیه 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 دی لا ډډواړې ورته کوي ها جی تاسو څه اوس د دې معشوقې په زړه کې به مینه د کم عاشقه زیاته وي ما ته ویجی دا ښکارا خبره ده دغه عاشق به زیاتی چې आवाज سره ورته لاس په نامه ولاړ مالزه دا نه وایم چې چرس کفر دی یا اسلام دی یا عرب بلا چې دا نه وایم خو تاسو چرسیان د سحر رنبه आवाज چې کوم د معشوقي کیږي حي علی الصلاح حي علی الفلاح نو تاسو چرسیان چې ای لبیک و سعدیک د معشوقې په आवाज نه کوي او ورمنډه کوي نه د دې وجنه منظور نظر د معشوقې په اول आवाज کې تاسو نه یی لہذا دا یو بے غیرت غوند نشد دا پرې خو پکار ویل والله ټیک بس ول په دې جمعات کې نن توبه ده بس خول دا د معشوقي आवाज څه شه دی مل حي علی الصلاح حي علی الفلاح دا د معشوقي आवाज دی نو د معشوقي په आवाज چې چا لبیک نک داغه نوم به د عاشقانو پر رجستر کې نه توبه څو وستا چې هغه کسان راشي چې په پیښور کې درته وخم یو کال په تبلیغي جماعت کې ولګولو دومره ګيري دي او شپه ورځ ګرځي او د خدای مخلوق جماعت ترا نو علم سره به عقلم ځان کې پیدا کوي دا چرسیان ما په دې نشواله چې ما ورته ویل چې چر څنګه شه دی جی په دې ته مردار منحوس لکه زمونږ د ملک د شیخانو چې څه دغه دی کنه شیخ صاحب دا نسواری کافر نسواری کافر
دا جی چلم سیرا دا بسوک ٹکڑیش دیکھو گوری قرآن گوری کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تاسو بہترین امت ولی ای پټول ماضیاو کې ځکه چې ستاسو کار دا دی چې خلق به د بدو کارونو نه منې کوي او د ښه کارونو به ورته تلقین کوي. تاسو کار دا ته پیدا دی نه چې ته په یو ګوټ کې کېنه او ځان لا الله الله کوا او بار د ملک د کفر اډې جوړي وي. ستا کار بدای چې چرته درته پته ولګي چې دلته د بی دینه اډه جوړه ده نو اول جهاد او بسم الله به پتوي. تاسو خیال را مولا به مخ کی پیر به مخ کی شیخ به مخ کی اجي صاحب به مخ کی اجي جمعات لراشي مصلی پوغا چولیو د قالین په مصلی ودرېږي او امام غریب چې پاسخه پوزي باندې ولاړ اجي صاحب مزگزار نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے نمازا تیرا سیاہ پا کرن تے روزہ تے نوروے وی دا منزونه دستاوی رو کی او دا روجی دی ډیر ډیر پتا باندې اجاړي حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے چې دا حلال او حرام تمیز در کی نشتا روجہ به دې څنګه کی. تاسو خیال را امام په اعلی ځای به ولاړ تب په ادنا ځای ولاړ امام په اعلی ځای ناستی تب په ادنا ځای ناست دا به وقت ستا په زړه کې د امام. زما عزیزانو یؤمنون بالغیب الله دی لیدل نه دی او ایمان دی پیروړ رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل نه دی او ایمان دی پیروړ خو پر رسول الله باندې څنګه ایمانی داسې ایمان بدی لکه د ویسه قرنی ایمان ویسه قرنی په غره کې اوسېدو ګډې او چیلې ساتلې چا ورته وی چې داسې په مکه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی محمد نامه ده صلی الله علیه التنه وی چې لا اله الا الله محمد رسول څنګه سړی دی داسې سړی دی چې نه نور مقابله کولای شي او نه سپوږمۍ مقابله راځه چې ور دی ولو هغه ورزم زکنا چې په عشق کې یو فراق وي او یو وصال معشوقه سره چې یو ځای شوي عشق ختم او چې جدای تی نو عشق ژوندې وي. اوس په دې خبرو تاسو نه پوهیږئ ماما مونږ هم په نه پوهیږو تاسو عشق څه کړی او په عشق څه پوهیږئ مونږ روټي خلاص خلک یو هغه مومن مړو په قبر کې ورته ملائکو من ربک هغه ورته جوکا ولې سره رب کې یو قب مړای بنې چرته وګه ما مونږ په دې خبرو څه پوهی خیال دراغه دا درد خود هغه چانه تاسو کچ د چا عاشقانه درد وی لګي تاسو خیال راغی نو ویسه قرنی وې زمنا او بس زما په ایمان وای اورید چې ته په چا مې نه داغه په وحد کې جنگ او غاخ مبارک شهید شه امبور راواغستا او غاخ خپل وېست یوي وېستو اسنه چې داغه دا غاخ نه دای نو بلی وېست اسنه چې دانی دای نو دای وېست ورته وی چې ټولو باساغه داغه مات په خپل پکې راشي پته نه لګي چې داغه کم غاخ شهید شوی ټول غاخ. حضور علیہ السلام چې وفات کېده حضرت عمر ته وی چې زما د مرګ نه وروسته زما د عبابه یو څه په دې غره کې وایسي قرنی اوسېږي هغه له واکه حضرت عمر چې د وفات نه وروسته عبال ته یوړه وایسي قرنی ته وی ستا څه عمل دی چې پیغمبر په داسې وخت کې تا دپاره وصیت کړی ویل نور عمل مې نشته خو د دې ځای نه مې په ایمان راوړی
او دا مې واورېده چې غاښې چې دا خوله مې وګوره ټول غاښونه مې ویسته چې زما د معشوقۍ یو غاښ نه چې زما یوم نه نو یؤمنون بالغیب دا معنا چې ایمان به دې په داسې وي لکه د اویس قرني ایمان چې ویقیمون الصلاة. بل صفت د ښه سړي دا دی چې مونځ به کوي، چې مونځ نه کوي یا ښه سړی نه وي. لنډه درته پیغمبر فرمایلی دي چې هر سړی چې د ورځې 3 مونځه کوي 2 نه کوي، 2 کوي 3 نه کوي، 4 کوي 1 نه کوي، 5 واړه پوره نه کوي، څه پکې کمی، دا سړی به په قیامت کې د فرعون او د نمرود په صف کې ولاړ. 2 مذهب دي. امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو مونځ سړی په قضا کې نو فقط کفر کافر شي. امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې لا بل یفضي الى الكفر، یو مونځ چې په قضا کې نو کفر ته نږدې شي. یو مونځ چې قضا کې کنا او چې ټول کالی نه کړي ټول عمر کې نه کوي ته وای په قبر چې ټول وای چې دا ډېر خسړې او ملایکی په امین وای، ته د خر په قبر مو وای چې خارونو په دې ملایکی امین وای. ويقيمون الصلاة مزبقي قرآن وای اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین، منځ کوئ او د مشرکانو نه مه کېږئ. معلومیږي دا چې دا نه منځ کول مشرکانه خلقت. ومما رزقناهم ينفقون. بل صفت د ښه سړي دا دی چې ما ولا کم مال ورکړی دی د خدای په لار کې خرج کوي، جماعتونه جوړوي، مدرسې جوړوي، پولونه جوړوي، خوار غریب خیال ساتي، د بړستنې خیال ساتي، د اوړي خیال ساتي، د جمی خیال ساتي. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. بل صفت دا دی چې ایمان وي. ایمان پیژنئ؟ ایمان پیژنئ؟ وای ماما د ایمان لفظي ترجمه وکړئ. لفظي ترجمه اسیم دا غټي زرګې دی چې ما تیرونی وای. لفظي ترجمه یو پرون راته چاوي دا د کابل خلک وکیل تکړتو وي کړتو کړتو ما یاره ډېره ښه نامه یې پیښې وکیل تکړتو وي. نو اسیم کړتوان خو مونږ څومره یو خبرې څنګه کوي. څوک د جنا صاحب خورای دی، څوک د غفار خان خورای دی، څوک د بوټو صاحب خورای دی، څوک د مفتی محمود صاحب نوسی دی. کړتوان څومره ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی. پیغمبر چې کم شی د الله نه راوړی دی پاغې تصدیق او یقین کول دی ته ایمان. ما خبره پوهېږئ؟ بیا ایمان بسیط دی که مرکب دی؟ په دې کې بیا 2 مذهب دي د احناف او د شوافیو. امام شافعي مذهب دا دی چې ایمان تجزي قبلی. د امام صاحب مذهب دا دی چې ایمان بذات تجزي نه قبلی بالاوصاف قبلی. الذين يؤمنون بالغیب ایمان دیتا. اسلام څه ته وایي؟ گردن نهادن من احکام الله تعالی ورسوله. د خدای او د رسول حکم ته گردن اخول دیتا اسلام. هغه ایمان دی، دا اسلام. نو تر بوډا لحد تر ورسېدی او تر اوسه د ایمان په ترجمه نه پوهېږي، د اسلام په ترجمه کېږي. بس دا ستاسو د وطن علما دي ته دي چې دا د ایران او د توران طالبانو ته سبق ښایي. تاسو به څه نه زده کوئ؟ پویترو کې اللهم انا نه د زمونږ سپینګیرو له نه ورځي. بابا ته پکې څه وایې؟ وایي زه پکې 3 ځله قل هو وایم. د سپینګیري او که ورځي ونؤمنو بک وی دی ولوبلو بک نشکرک ولا نکفرک ولا نشکرک دوی
که ولا نشکرو کسره دی لام لګولو نو کافر بشي. دا زمونږ د ملک خلک سبحان دی له نه وله سبحانك اللهم وبحمدك الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. زمونږ د پاکستان صدر کلمه غلطه تاسو اورېدلې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دغه مونیان په خبر ګوړانده شه چې دا غیر چا پیرته ناستي مل دا کلمه خو ورته ټیک کوي لګه سټي موزه دعاګانې خو ورته کوي چې خدای تخت بخت برقرار لري ځکه چې دا د سود د زکات پیسې در پسې راګرځي او درويستي دا کلمې خو ورته ټیک کوي. نو زما عزیزانو ایمان بدی وی پاغه کتاب چې کوم په پیغمبر نازل دی چې قران دی او پاغه کتابونو چې کوم دینه مخکې نازل شي. بل صفت دا ده وبالاخره هم یوقنون. بل صفت د خسړی دا ده چې دا به ایمان او یقین وي چې ورځ برازي زب خدای ته پیشم او د ټوله ژوندۍ حساب به خدای زمانہ اخلي. نو خسړی چاته وي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. چې دا صفتونه پچا کیو دا خسړی دی که دا پکینو خسړی نه دی. واخر دعوانا عزیزانو اول خو ماتا د کوهاټ د غاخی نه دې طرف ته در ډیرو پورې یا په دې روډ تر پاړه چناره پورې ما ته څه ضرورت دی چې زه تاسو ته د اسلام خبرې کوم یا زه تاسو ته د جمعیت خبرې کوم. په دې ټول پاکستان کې واحد علاقے کوهاټ بنو ډیرا ټانګ انګو ټل پاړه چنار کرک لکی مروت دا علاقې دي چې په ټوله دنیا کې د اسلام فوز دی. او د بی بی سی نه بم که د اسلام نوم اغستی کېده به نو د کوهاټ د غاښې نه دا غاړه علاقه به یادوي. نو ما ته پکار نه دي چې زه تاسو ته اسلام ووایم بلکې ما ته پکار دي چې تاسو نه اسلام زده کړم ځکه چې دا اور تاسو لګوله. مونږ خو په پېښور کې په کوفه کې اوسېږو. تاسو وګورئ درخواستي صاحب څومره لوی بزرګ سړی زمونږ ټولو محترم الیکشن ته ودرېده نو مفتی صاحب ورته ووایي چې پرېږده یاره ته څه کې الیکشنونه هغه ویلې ما خوب لیدلی او استخاره مې کړې ده نو سره د استخارو پنجاب هغه پاس نه نو زما عزیزانو اصل اسلام په تاسو کې دا برګ جنډې چې دا تاسو ګورئ په خدای قسم چې د دې ټولو هغه ملک ته ګډ ګډ ته رسېدل تاسو د علاقو نشي. نو الله دې تاسو ته توفیق نور درکړي. زما عزیزانو زه اوږد تقریر کولم نشم او کوم هم نه. دو درې خبرې دي د هغې جوابونه درته کوم. زمونږ په دې ملک کې مولانا فضل الرحمن باندې دا خلق چې د اگر چې دومره تکړه نه دي چې د پیشو میاو ته ټینګ دا مګې راټولې شوې وي نو هغې وی چې دا یو پیشو ده مونږ دومره ډېر یو غړپ راکې یو نیسي غړپ راکې یو نیسي دا څه چل هغې وی راځئ چې مونږ هم راونیسو. یو مګې وی زه به خپې رانیسم بلې وی زه به سر رانیسم بلې وی زه به غوږونه رانیسم. یو ګوډه غوندې مګه وه پرې راپاڅېده ویل میاو بیا څوک رانیسي چې میاو ناري کې تاسو د خپلې منډې بیا جوړ او دا سوړې پناه. نن په پاکستان کې د فضل الرحمن میاو ته یو لخ نشي ټینګېدی بلکې مې مور راوړلی. زما عزیزان
لوی ډنګاوی جوړه کړې ده. وګورئ فضل رحمان بې نظیر سره ملاقات کړې ده تاسو ټول وایئ چې ملاقات یې کړی. دې خوا وګورئ ما وی چې په ایمان ووایئ په ایمان چې هر مولا اصلي دوست د ښځو مولا دی. اصلي دوست دا خلق دوستان د شیطانت دپاره دي او مولا دوست د رحمانیت دپاره. 1 کروڑ روپے سړی په ښځه ولګوي چې مولا ورته نه وي ویلي چې ورځه پې ورتلی شي. 1 کروڑ روپے پې ولګوي. د دوانو مولای د دې خلقو په نظر کې د دوانو خوار سپیره مرزبن بیکارا کروڑ روپے پہ لګېدلي د صدر پاکستان د زوی واده دی، د وزیر اعظم د زوی واده دی، د گورنر د زوی واده دی. ټول معززین ناس د دوانو ملا ته ګوري چې د ورتلو اجازت شته دي. چا وایي چې ورځه پې هله به دي کې لیدل دا پلار پې نه شي ووایي په ایمان دا دروغ. یو سړی وښایئ چې د هغه مور ته د ده پلار ورتلو ملا ورته اجازت نه وي. یو سړی او که ملا اجازت نه یې کړی او د ده پلار پې ورغلی نو دی حرامېږي. کوم سړی چې ښځې ته د ملا اجازت نه بغیر تللی هغه حرامي دی. ځینې دا ټول علما دې په ایمان وایي. وحافظ صاحب دا انګوته فتوا ده ولې وایي دې په چې ملا نه یې ویلي چې دا جنۍ دې قبوله کړه او هغه وایي چې او ورته وایي ځه اوس چې ملا نه یې ویلي او څوک پې ورغلی دا حرامي دی که نه. بې نظیر لا مولانا فضل رحمان که ورغلی او هغه هم لویه لیډره ده دا هم لوی لیډر دی نو د لوی لیډر نکاح هم لوی لیډر تړي. تاسو خیال راغی دې خوا وګوره خبره دا نه ده. موږ یو کمقل او بې ضمیره خلک دا پراپیګنډا جماعت اسلامي والا شروع کړي. تاسو خیال راغی دا پراپیګنډا شریعت بل والا خوشی کړي. شریعت بل والا جماعت اسلامی والا کفل رحمان د بے نظیر سره په صحیح سیاسی ملاقات کولو کافر شوی دی. نو میا طفیل زه درته په 10 قرآنونو لاس ږدم چې په سیالې رسټ هاوس کې میا طفیل یو ښځې سره په یو تالي 3 میاشتې روټۍ وکړي په یو تالي او په یو میز. ټیک شو د فاطمه جناب واده نه و شوی کواري وه کواري ورته د هغې حمایت چا کول. تاسو خیال راغی نو دې خوا وګورئ وایي چې چا کول هغه ته هیڅ نه وي او چې چا کته هغه نه سترګې وي. هر شي ته د انصاف په نظر. بیا زمونږ ملګري دي دته وایي ته د ماردي نه روزه کر چې ماردي مې ماردي کې زه خپله هم نه یم خوښ مې هم نه دي. مفتی محمود سره وفا نه وه او اصولو نه بهر خبره به نه کوئ.
دی جماعت اسلامی والا او توای چې نیشنل پارټای والا او تاسو وای چې دا سیکولر والا سیکولرزم والا ٹھیک یعنی روسیان دی کافر دوی نیشنل تا روسیان کافر ہو پرون په قومی اتحاد کې ولی خانو کنو غفار خان پکیو کنو شیرباز مزاری پکیو کنا بیگم نسیم ولی خان پکیو کنا ٹھیک شو او میاں توفیل ور سره پکیو دا جماعت اسلامی والا پکی مرګریو کني نو پرون کته روسی سره مرګره وي هغه خیر ده او کنن ز د زیاولت چې کم اسلام په 200 کاله کې پیرنګي نو شرموله آپ خدای قسم چې په 10 کاله کې زیاولت وشو نو نن زه که بې نظیر سره د دې بلا د والو د پاره مې تش خبرې وکړې نو په ما دې لیبل د کفر ولګو ارشیتا د انصاف په نظر ګوره حسن ستلی راغلی شریعت بل تاسو چاته پیش کړي دا ټول دیوالونه وګورئ دوی ګنده کړ چې چرته دیوال ګوري دوی په لیکي افغان مهاجرین و امداد فرض عین افغان مهاجرین و امداد فرض دا افغان مهاجرین و امداد د فرض عین نم زیات ته خود افغان مهاجرینو لراغلی امدادونو باندې خپل کورونه جوړول دا فرض عین نه دی بلکې دا کفر نن افغان مهاجر له چې کوم مال راغړی دی راشي چې په ګوته درته وښیم د دوی نیستۍ پې غوتې کافر والا جهاد لرالیږي او دا د پیرنګي پر کټیان په خپل کورونه جوړ نه شرمېدلو بوس پرې کړو تاسو په کومه خوله خبرې کوئ راشئ نیستۍ غوتې افغان مهاجر زمونږ وروڼه کابل زمونږ ملک دی د کابل ازادي چې څوک نه غواړي خدای دې هغې تباه و برباد خو د کابلیانو مال چې چا ووالو آدم خدای تباه و برباد نن 86 ماډل کرولا کمې درته ونښوده چې د کابلیانو په مال دوی اغستی دی او پکې ګرځي نو دا ګیره به بیا د دوی په دا کونه ولاړی زه درته ښیم مونږ جمعیت العلماء پارټي وګوره والله که را سره د جلسې پیسې شته دا زمونږ لیډر دی کوم ځای له چې لاړ شي ټکټ هم وله بلوي دته ما لیډر ابن لیډر مه وایي ملنګ ابن ملنګ ورته وایي فقیر ابن فقیر ورته وایي وای څنګه پلار هغسې ده مونږ سره د جلسې پیسې نه مونږ سره د جنډو پیسې نه خار کې جلسه وکړو والله تر اوسه هم قرضداره یو پرون امرګری مې راغلی ویل 2000 روپیه باقي ہے مال ٹھہر کسی نو پکڑ سنا تاسو خیال راغی جی نو زما عزیزانو عرض داو چې ان شاء الله هغه کار چې کوم خدای د مفتی صاحب نه اغسته آب خدای د مولانا فضل الرحمن نه مونږ ته اوس هم څه اعتراض نشته شریعت بل والا راځئ دا څه چل دی چا تم پیش کړی قومي اسمبلی ته اول ستاسو د کوواټ دا ممبر وګورئ دې کوواټیانو سره وعده نه وه کړې چې که ضیاءالحق اسلام نه راوستو زه به استعفا ورکړم ویل یو که نه ووایې دا ټول کوواټیان په ایمان ده نه وویلي چې ماله ووټ راکئ که زه د قومي اسمبلی ممبر شم او ضیاءالحق اسلام نه راوستو نو زه به استعفا ورکړم ولې دې وایه تر ننه نه ده ورکړې ولی مسلم لیگ کو تو آیا چې ابتدا د پاکستان تاسو په څه کړې وه
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. नो पाकिस्तान न څه شی جوړ شو؟ جیتو دی کھوتی اٹھیان کھلوتی وای چې د کم ځای خراب عمل ته ودرې او مسلم لیگ کولا پیرنګیانو ورکړو پاکستان او اخیری بیا مسلم لیگ را تاسو خیال راغی نو مسلم لیگ خو د قدیم نه د اسلام ټیکداران دي کنه اوس خو جنیجو د ټول پاکستان د مسلم لیگ صدر دی نو بسم الله کا فکر په دې ملک دا حج کانفرنس ډیر ضروری دی چې زموږ وزیر اعظم په 10 ورځې لګولې 10 ورځې ڈاکٹر ادھر جائیں گے دوائی ادھر آئے گا خیمے ادھر آئیں گے لانے ادھر جائے گا وہ ادھر آئے گا 10 ورځې د ملک وزیر اعظم تکو هغه ورځ زموږ د صوبې یو وزیر یو افسر سره نیمه ګنټه د یو پټواری په سر لګیا و ته خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه چې ته نیمه ګنټه د پټواري خبرې کوې نورمل کله به کار څه وخت کې کوې کمبخت نیمه ګنټه شریعت بل خلاصه ده خبره شریعت بل یو ډونګ دی ضیاءالحق صاحب قوم ته وویل چې دا ریفرنډم ټکی دی وایي چې پیژنئ به هم که نه شک مې نه راځي په چټي لیکلي چې تاسو اسلام منئ لاندې ولیکئ چې ها یا نه خلقو ولیکل چې ها منو ویل چې منئ نو زه 5 کالو له صدر په دغه ورځ زه وتښتېدم د بډهبیرې میرې ته مال دا چټ ماله څوک لاس کې رانه ځکه چې هغې کې لیکلي چې اسلام منئ نو زه اوس لاندې لیکلی شم چې نه زه نه منم زه لیکلی والله که دم لیکلی وای مولانا صاحب اسلام منې که نه نو ته به ولیکې لاندې چې نه مولانا بیزل صاحب ته به ولیکې وایي غرقېږي زه وتښتېدم د بډهبیرې میرې ته چې دا چټ څوک رانه کي لاس ټوله ورځ مې هلته تېره ده وویلې چې زه 5 کالو له صدر شم ځکه چې تاسو اسلام منئ نو شریعت بل والاو ته وایي چې ضیاءالحق صاحب اسلام دی دا مجسمه ده د اسلام د ټول اسلام پونه تر سره پورې د اسلام ډیری خلاصه شو خبره دې د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو خلقو ته ویلي چې اسلام دپاره ماله ووټ راکړي ویلي که نه ویلي نو اسمبلي هم ټوله اسلام ده صدر صاحب هم اسلام ده وزیر اعظم هم اسلام ده وزیر داخله هم اسلام ده نو تاسو دا شریعت بل پیش کړی چا دام چاته پیش کړی خبیا که نران یی چې شریعت بل هم پیش کو او صدر او اسمبلی نه مني راوځئ موږ ټول در سره یو استعفې ورکئ راځئ چې د کفر فتوې پې ولګوو سم ګلاس ولې د امیر امان الله غوندې ورکړي چې خلاصېږي راځئ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون په دې آیات په عمل تاسو کله کوئ قرآن خو درته ویلي دي راځئ دې آیات لاندې په فتوا ولګوو چې د چا وس کې وي په یو ګنټه کې د ملک قانون بدلول او وی نه کو ظالم راځئ نو دام نشئ کولی چې نه نه دا د مینې اصطلې خوروا ډېره خوږئ دلته یو ممبر و هغه به مفتي صاحب ته خیرې کولې چې دا بایکاټ یې وکړو که نه هغه به خدای دې د مفتي محمود بې خو باسي داسې خوندناکې ترکارۍ به وې په دا مینې اصل کې ویل غر کړي تاسو خیال راغی عزیزانو واورئ دنیا د 2 ورځو ژوند دی دنیا مثال د زیړي مازیګر دی لنډه کې په سړي ماښام شي او خپل کور ته تېځي که ایمان غواړئ زما د په 9مه پېړۍ نالتي که به مې په پاکستان کې د وزارت شو که به مې د ممبرۍ شو که به مې د اقتدار شو لوی شوق مې په پاکستان کې دا دی چې زما په ژوند خدای پاک ما ته د پاکستان قانون قرآن وکړي او د پاکستان فیصلې په حدیث او په قرآن
خدای پاک ماته وښیي دا مې ایمان دی او دغه د جمعیت العلماء اسلام منشور یوه جمعیت یو اعلان کړی چې ادنا تنخواه به په پاکستان کې 2000 روپۍ چپړاسي سپایي اوس د پولیس د سپایانو تنخواه ده 300 روپۍ الاؤنس ور سره کا 200 به جوړیږي 900 تاسو په دغه غبرګو سترګو حکومت اړانده شئ د پولیس سپایي ښځه بچي کور دا به په 200 کې په څه ساتي د چپړاسي 800 تنخواه به ښځه او بچي دی په څه ساتي اردلي دغسې د خټو د مزدور 25 روپۍ ورځ دا به ښځه او بچي په څه ساتي په دغه سترګو وړاندې نو دوی بیا څه وی دا مولیان نه پوهېږي دا خزانې باندې نظر نشته دا کمی به کوم ځای پوره کوي او دا تنخواه به 2000 ادنا څنګه ورکوي ماله چل راځي که نه ماله چل راځي ستاسو ښځې دي امبرسری میخې زمونږ ښځو ته تاسو وایئ خرې د امبرسری میخې ګوتاوه ونډه چڼه میوه دا ګوتاوه چې لږه کمه کړي نو د خرو پکې ګزاره روانېږي که نه روانېږي ستاسو ښځې دي ترکی اسپې 40 کاله کې د پاکستانو ښځو شاپینګونه ختم نشي هر مازدیګر لیډا په موټر کې ناستي او لیډا یې دکاندارانو سره انګتې اچوي دزن طلاق بچو بے غیرتو شرمېدلو دا قوم دی د تزویم د جمهوریت خبرې مه کوه د الیکشن ووایه خبرې د انقلاب کوه چې په دې ملک کې انقلاب راشي 9 کروڑه پاکستان دی 2 کروڑه پکې قیمه کې دا 2 کروڑه به ایله د سړي زامن हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माता दे د خاورو تیلو ډیوه نه چې زه تیلاندې رڼا ته کېنم او ستا په کور د چراغان جوړي دا ملک ستا د پلار دی دا ستا د نیکه دی وای وړئ په خدای قسم د دې خانانو د دې نوابانو او د دې جایګیردارو په خپو کې به پړي اچوم او ټکټرو پورې به تړم چې دا د ملا غوښې په سړکو باندې سپیو دا ملک د دوی د پلار دی مسله څه ده واورئ که په مالت کې یو سړی چپچاله کوئ ټیک مه کوئ په مالت کې یو سړی یو اوږې شپه تېره کړي اوږې مالت پېژنئ څه ته وایي محله یو محله کې یو سړی یا د هغه بچي اوږې شپه تېره کړي الله به په ټوله محله جهنم ته بوځي عمر فاروق به وی که د دریای دجله په غاړه سپی د تندې مړ شول تپوس به خدای پاک مانه غوړي والا چا راوړه غوړي ویل دا مې صاحب تاله راوړي دي ویل غوړي خو ډېر ښه دي خو زما دې په خدای قسمي که دا غوړي تر هغې پورې وخورم چې تر څو پورې دا راته پته نه لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي بله شپه واده و په پېښور کې د یو لوی سړي واده و 4 بجو نه پولیس ورته لارې نیولې وې او د شپې 10 بجې شوې ټول پولیس والا اوږي لیړونو ته لاړه د لیړونو دالم تې خلاص شي شرمېدلو بې غیرتو ایمان خو مفتی محمود کې و کم پولیس والا چې ورسره پاتې شوي دي راشي ښار کې اوس په قرآن لاس کېدم درته زه چې اول به خپل غارت پر روټۍ کېنولو هغې نه بعد به بیا په خپله کېنه اول
اول به اردلیانو چپړاسیانو پولیس ګارات هغې بروټه او تاړېداران به داسې ساتل تاړېدار به ورته بانګ ووی او مفتي محمود به مخکې امامتي کوله دا کمیشنران او ډي سي ګان به بیا اودسه ورپسې د یارې ودرېدل نو زما عزیزانو انصاف ښه شی دی که دا ایمان هم نو دا جیان دا مالدار بزرگار اته ځله حج کړی و 10 ځله مونږ علاقه کې یو دی وی جي دا مې 14 حج دی مال انشاءالله دوزخونه به درته 14 دی خو و خو تاله به خدای ډبل کوي ویل ولې مالا در سره پلانه ښځه نن درېیمه ورځ ده چې نهره ده او ستا په کور کې د ګډانو غوښې سرې کېږي تا یې تپوس کړی ویل والله که مې کړی مال نمازا تیرا سیاپا کرل نمازا تیرا سیاپا کرل تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز لے کی تھی روزہ کی کرو ہوئے دغا حج دستا کفر اخری دغا منزل دستا لیٹی اخری کور دے وران شا کور دے دمیر